ملګرو سلامونه، ستړی مه شئ، په خیر راغلی. قیوم خان قیوم یم. نن یو ډېر ښه شاعر زما تر څنګ ولاړ دی. تاسو به اورېدلی هم وي، یو چغېدلی شاعر او د طنز و مزاح د سټیج بادشاه. ډېر ښه لیکوال دی. تاسو شعرونه هم اورېدلي دي. زه خبره کوم د شمشاد انګار صاحب. تاسو د اورېدلی هم دی او د ولس منلی هم دی. چېرته چې هم ادبي غونډه وي، چېرته چې هم د شعر و شاعرۍ محفل وي، نو هلته به شمشاد انګار صاحب ضرور وي. او په کم محفل کې چې شمشاد انګار صاحب نه وي، نو دغه محفل به نیمګړی وي. نن د دوی سره مو دغه لنډه خپرونه راجوړه کړه. د دوی نه یو څو پوښتنې کومه او بیا ترې شعرونه اورو. خو موږ سره اوسئ. انګار صاحب په خیرالۍ درته وایم، ستړی مه شئ. ډېره مننه قیوم خان صاحب، ستاسو یو جهان مننه، ډېره شکریه. انګار صاحب څنګه ښه؟ خیر دی، بالکل ژوند ښه تېرېږي؟ انګار صاحب تاسو ذاتي اوسېږئ کوم ځای کې؟ زه خو جي د ملکنډ ضلع سره تعلق ساتم. جی. خو موږ په دې بونډري باندې د اریچن چې دی نو دا د چرسدې سره راځي، او موږ کوپر چې دی نو دا دغه سره راځي، د ملکنډ درګۍ سره راځي. نو کوپر محمد پټي سره زما تعلق دی. ټیک دی، صحیح ده، صحیح ده. نن به راته څه وایې سمندره؟ زه وایم چې خبرې ونه کړو، به شعرونه ترې واورو. په حمید انګار صاحب د اورېدو سړی دی چې څه ترې واورو، او که داسې نوې سره وړي نو ډېره مزه به وکړي. ډېره مزه به وکړي چې راته ووایم. د زمانې توده سړه میله وپېژنده، د زمانې توده سړه میله وپېژنده، او په ژوند کې هره مرحله میله وپېژنده. خپل پردی سکې چې ما ځان خو مول نه پېژندو، قمقلوم او هوښیارتوب مې د بل نه پېژندو. په چل پوهېدمه خو په چل کې مې چل نه پېژندو، ول پېژندمې خو په ول کې مې ول نه پېژندو. په سر مې تېره شوه چپه میله وپېژنده، د دریاب منځ او کناره میله وپېژنده، په ژوند کې هره مرحله میله وپېژنده. ډېر ښه. ما په موبایل باندې ډېرې یارانې وکړلې، ډېرو زما په ایزیلوډو ښې مزې وکړلې، د چا په مینه کې مې هر رنګه نشې وکړلې، ما په بلا خلکو بلا خرچې وکړلې. وخت چې راګیر کړم نو پیسه میله وپېژنده، ګزار چې راکو نو ګزاره میله وپېژنده، په ژوند کې هره مرحله میله وپېژنده. سپین رنګ مې خوښو په کاټن او سوچه نه پوهېدم، ما وی یو رنګ دی په خاصه او لټه نه پوهېدم. زړه ورکوو مې په کره او کوټه نه پوهېدم، داسې عاشق وم په جالي یارانه نه پوهېدم. چا راله دم کړله کاوه میله وپېژنده، سم د خوراک چې کړم شیره میله وپېژنده، او په ژوند کې هره مرحله میله وپېژنده. د مغرب ښځې او زموږ پښتنې یو شانته وې، د هلکانو جینکو مشادې یو شانته وې، د بوډیګانو او د پیغلو نخرې یو شانته وې، کریم او پوډرو پکې ځوانې زړې یو شانته وې. نو د ډېر تحقیق نه پس زړه میله وپېژنده، په یو څو نښو پښتنه میله وپېژنده، په ژوند کې هره مرحله میله وپېژنده. د مولیانو په ساختونو پسې وګرځېدم، د لرې برې تعویزونو پسې وګرځېدم، په ډېرو کوډو منترونو پسې وګرځېدم، د هر دمګري په دمونو پسې وګرځېدم، د هر یو پیر هره ټوټکه میله وپېژنده، ډېرو دوکه کړمه دوکه میله وپېژنده، په ژوند کې هره مرحله میله وپېژنده. مننه. واده مې نه کېدو، دلبار کې مې نفلونه کول، د پیر بابا به مې هر وخت سلامونه کول، ژوندي مې پرېښي وو د مړو نه مې سوالونه کول، د سخر په ځای مې منجور ته مینتونه کول. نو د شرک غلط عقیده میله وپېژنده، په سر روانو مه توبه میله وپېژنده، او په ژوند کې هره مرحله میله وپېژنده. خوب او مزې وې د تالیو شکوره نه ومه خبر، بېغمه ژوند او د بچو د شوره نه ومه خبر، توقه کې پروتم د بارود د زوره نه ومه خبر، اوسې ګلز راکو د وړو د موره نه ومه خبر. نو واده مې وکړو جیلخانه میله وپېژنده، ماتې کړم خوري مې محبوبه میله وپېژنده، او په ژوند کې هره مرحله میله وپېژنده. مننه. د وړو تروړه 14 بچي دا پکې بله مزه، په یوه نیمه ورځ کې خوري دا پکې بله مزه، هفته کې 2 ورځې دیاړي دا پکې بله مزه، او د کور ودانې غم خادي دا پکې بله مزه. نو ګرانۍ چې وویله چکه میله وپېژنده، د دوکاندار سره کاته میله وپېژنده، او په ژوند کې هره مرحله میله وپېژنده. ځواني شوه تېره خپې بېکاره، ملا مې ښکته شوله، غوږونه کار نه کړي، د سترګو رڼا تته شوله، بدن کې هره بیماري مې راوچته شوله، هره ارزو چې مې ضمیر ته ملامته شوله. نو تسپې مسواک مونځ او روژه میله وپېژنده، چې په درې خپې شوم سیروزه میله وپېژنده، په ژوند کې هره مرحله میله وپېژنده. او اخري بند چې ورقابو شوی یم مزل چې یې دیرې ته کړمه،
اوس انتظار پر رڼېدلې خټ نیټې ته کړمه زر د انګاره دا جل ګولۍ به خولې ته کړم او په نن سبا کې به د خیر خپې اګرې ته کړمه د مرګ راغلې پرښته میله وپېژنده ومې کتا ملنامه میله وپېژنده په ژوند کې هره مرحله میله وپېژنده. ډېر ښه دی ډېر ښه دی انګار صاحب. لیدلې مې یو ځای کې عجیبه غونته ډاکټر و. او اکثر به په کورسۍ کې اوچت ناست د خپو په سر و. یو بورډ یې لګولې خو د خپل دکان په ور و. نښه مې دوه ځل پیلو خو ډیګرو کې برابر و. حاجي صاحب او امیر صاحب میا صاحب ډاکټر لال بادر و. کلینیک کې ورسره صرف د نارې دوایي و او پریس کې ورسره صرف بې مالګې تلکاري و او په سټور کې ورسره ټوله د نارې دوایي وه. 15 ځله پیل شوی و د کلي په رامری کې مازغه سلامت الله صحیح و په کوپړی کې الټو ته یې الټو یې ښه قابل و انګریزی کې 90 پیژنده په ریاضی کې کوشش یې ډېر زیات کړی و د حکومت په نوکرۍ کې میلاو چې ورته نه شوه ډاکټري یې کړی اختیار ورتله به په توکل باندې په هر رنګه بیمار و. دوکان ته چې بخپه ور اړوله کم بیمار سرنج ورسره ډک په لاسو کې تیار سلام نه به یې مخکې په ولاړه که ریسار و مټ دې خوا که مټ سم که خطا به یې تیوار و کرسۍ ته کېناستو ته به یې پرې نښود و خوار و. اول به یې بغیر ثبوته وکړه ورته ستنه بیا وروسته د تکلیف به یې ترې وکړله پوښتنه. د ستن سره بیمار به دومره چغه ووهله په مټ په یې لاسي خو چې غرق تې کړه ماله بغیر نیټې دې مړ کړم در لرالمه په خپله د ده به داسې ستن و په اډو کې ودرېدله او دنیا به یې سړي باندې چاپېره تاوخله. نو د داسې غضبناکې مرحلې نه چې به یې تېر کو په بل غم به یې اخته کو خپل مرض به یې تېر کو. یو ځل یو بیمار له یې بلډ پرشر چک کولو لاسونه یې قابل نه وو د پټې تاوخلو. ډاکټر صاحب حیران شو ورته فکر واغستلو چې څه ورسره وکړم څه په بند یې نه پوهېدلو. آخر د خپل زرین عقل نه کار یې واغستلو چې پټه د بلډ پرشر یې تېته وکړه د مرۍ نه یو څو پرشه چې یې ورکړه ساه یې ویسته دا بی نه. نو مرۍ وه او که خېټه مرۍ وه او که ملا وه خېټه سر کې خوږېدو به زیړې وه او که ته به که څو کسې ټوخېدو به پنډال یې پنډال ته وي هر چال یې ورکوو به پر خر به یې په ستن او تارونو نه ګنډو به اکثر به یې په هیل پې او میجکو وروستو به پټی به یې په زخم د شریشو لګوله انګاره نوې تجربه به یې کوله خو 500 ته یې 60 وي لږ شان شاټ یې کمپیوټر و حاجي صاحب او امیر صاحب میا صاحب ډاکټر لال بهادر د خېټې غم د جانان غم او سالات راښه دي د خېټې غم د جانان غم او سالات راښه دي څو ځایه زړه په یو امید باندې راټول ساتمه او بیلتون ارقان رقیب بلډ پرشر او غماش شوګر دی ستا یو دیدن باندې دا درې ونه کنټرول ساتمه. او بله قطعه ده چې خیر دې زه لرې فاصلې ساته او ځان سره زړه کې مې نږدې ساته. خیر دې زه لرې فاصلې ساته او ځان سره زړه کې مې نږدې ساته بله دعا به درته څه کوم او خدای دې د مرګ پورې ژوندې ساته. او بله یو قطعه ده چې یو ورکر وی راته کوټ نه راکې تاڼه تحصیل در د مرګري نه کوم ما وی چې ته تاڼه تحصیل نه کوې صحیح ده زه به بس نور مړی نه کوم. ډېر ښه دی انګار صاحب ستاسو یو جهان مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ. مننه جي ستاسو ډېره مننه شکریه.